کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځه ما په دې باندې کار کوو چې موږ څنګه ډراپ کوو وایلو د څه نه ډراپ کوو د انعام نه. ورته وایم چې الټر موږ نشو کولی چې وایلو چک ډراپ کړو خو زه تاسو ته دلته عملا کار کوم چې مثال موږ نشو کولی چې مثال تاسو په دې باندې پوه شئ چې موږ وایلو نشو ډراپ کولی. ورته وایم چې ډراپ وایلو مثال دلته ورته وایم چې اکټیو دا وایلو مثال د دې نه چک ډیلیټ کا دا کار اوس موږ چک او رن کوو. ګوره dropping an enum value is not implemented. alter type process drop value active. مثال دا تاسو چک کولای نه شئ ډراپ کولای نه شئ یعنی د دې نه ډیلیټ کولای نه شئ. که زه ته راشم ورته وایم چې پراپرټیز مثال که راشم دلته ورته وایم چې دا دی ګوره دلته ډیلیټ را دغه شته ده په دې وخت کې تاسو نشئ ډیلیټ کولای. که چیرته تاسو نوې اضافه کوئ او په دې کې څه مشکل وي مثال سیف کړی هم نه وي نو دلته راشئ ورته چې ډیلیټ مثال دا کولی شئ خو هغه نشئ کولی چې مثال تاسو څه کوئ ډیلیټ کوئ. که زه بیا راشم دلته مثال ورته وایم چې پراپرټیز او ډیفینیشن ته راشم ورته وایم چې اډ یو ویلو بل اډ کړمه ورته وایم چې اک مثال په دې باندې ورته وایم دلته راځم ګوره سکیول ته مثال دلته چې دی اډ ویلو افټر کانسل دا موږ چې کړو اډ هم کړو. مثال دا کوډ د دې نه تاسو کاپي کولی شئ. که چېرته سیف کوئ بیا دا چک کولی شئ ډیلیټ کولی نه شئ نو د دې دپاره به تاسو نوی دا سټیټس ډیټا ټایپ به چک کوئ انعام ډیټا ټایپ به جوړوئ. راځم مثال په دې باندې خو پوه شئ چې دا موږ نشو کولی یعنی ډراپ کولی نه شو چې مثال دا خو راځم بل ته چې مثال ورته وایو چې الټر ورته وایم چې الټر ورته وایم چې ټایپ status مثال په دې باندې کوم چې status دا چکو رینیم کوم مثال ورته وایم چې رینیم کولی شو مثال چې رینیم ټو my status چې په نامه باندې my status په نامه باندې زه دا چکم سلیکټ کوم او دا رن کوم. ګوره دا چې شو دا رینیم شو. اوس راځم دلته ټیبل کې ګورم مثال په دې کې راځم دا سلیکټ کوم ټیبل کالم مې سلیکټ کړ سټیټس ګوره په اتومات ډول سره چینج شو مثال مای سټیټس ته دا چې په څومره کې وي یعنی په څومره ټیبلو کې دا استعمال شوی وي اول ته یوز شوی وي نو دا په اتومات شکل سره کله چې تاسو رینیم کوئ ویلو پکې اډ کوئ دا په اتومات شکل سره هلته اضافه کیږي. تاسو کولی شئ چې مثال که چېرته سکیما لرئ او یا ونر تغییروئ بدلوئ نو تاسو کولی شئ چې دا وکړئ. مثال همدا عین شی کوډ دلته دا کاپي کوم لږ تغییر پکې راولم. مثال دلته ورته وایم چې اونر ټو مثال ستا خپل کوم یو بل چاته مثال یو یوزر جوړ کړی یا اډماین خو زه دا یوزر دلته نه لرم وروسته پرې کار کوو مثال چې څنګه موږ یو دغه ته اډماین یو ابجیکټ بل یوزر مثلا اونرشیپ بل یوزر ته ورکړو همدا شان موږ کولی شو چې اوس پبلیک سکیما چې ده هغه زموږ ډیفالت سکیما چې ده هغه څه ده پبلیک ده. پبلیک مثال سکیما موږ کولی شو خپل سکیما په دې باندې کار کوو خو مثلا دلته زه تاسو یو یادونه کوم چې مثال دا هم په دې کې کیږي چې مثال وروسته تاسو کار کوئ په دې باندې باید پوه یاستئ چې مثال څنګه دلته چې سکیما یې مثال څه ده مثال د یو سکیما ما ورکړی ورته سل مثال د سل دپاره یو سکیما جوړه کړې ده مثال د هغې دپاره خو اوس دا کار نه کوي ځکه چې په دې کار نه کوي چې ما زه دا نه لرم اډمین یوزر نه لرم یا دا رولز نه لرم مثال کله چې رولز موږ کریټ کړو نو په هغه شکل سره دا بیا کار کوي. په دې باندې مثال جدا درس دی چې په دې باندې باید موږ کار وکړو او مخکې لاړ شو. نو دا چې څنګه تاسو یو انعام یا ډیټا ټایپ چې انعام دغه لري نو څنګه رینیم کوو څنګه مثال یو بل
یوزر ته لاګین یوزر ته دا کوو دغه ورته چینج کوو د سکیما ورته چینج کوو نو د کړنلارې دی په دې باندې کار کوو چې مثلا څنګه باید وکړو. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.